دا مسافر چې چرته وي نو زنده‌باد دې اوسي دا زمونږ وروڼه دي آباد دې اوسي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر شاه درویش یم. پروګرام د ښکلي مازدیګر امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. مینوالو، مونږه تیر ځل د مصري باندې شاعر مسافر شاه باندېوال صاحب سره یو پروګرام کړی و چې هغه ډیرو خلکو خوښ کړی و او د ډیرو مینوالو دغه فرمایش و چې یو ځل بیا دې سره پروګرام وکړې. نو نن پروګرام کې را سره هم مسافر شاه صاحب موجود دی او نن به هم د دې نه ستاسو دپاره ښکلي ښکلي شعرونه ریکارډ کوو. استاد جي یو ځل بیا درته په پروګرام کې ستړي مه شي او هرکلی ویل. هماره طرف هم ټولو ملګرو ته سلامونه دي. مینوال مو ګوري نن پروګرام کې به را سره هم سم ډېر شعرونه شریک کړي ځکه چې ډېرو مینوالو ستاسو د شعرونو فرمایش کړی دی. دا یو رباعي ما جوړه کړې ده، اوس یو ورځ دوه بیا کېږي. دا تاسو په خدمت کې زه پیش کوم. په دنیا کې قسم قسم ټاګان جوړ شو، سوداګر دي ترجه تیاران جوړ شو، او نور څه نه دي د یوې ګېډې دپاره پار کلي کې دوه درې بزرګان جوړ شو. نور څه نه دي د یوې ګېډې دپاره پار کلي کې دوه درې بزرګان جوړ شو، او باندېوال وای حیران مدې مخلوق ته دا زامن خو د پلارانو پلاران جوړ شو. دا یو لوبه ده ورپسې. ګورم په سترګو جناکۍ شولې بدلې، د سکون نه چې راځي ځان سره وایي دا غزلې. هر یوې جنۍ سره نمبر وي په موبایل کې، هر یوې جنۍ سره نمبر وي په موبایل کې، دا لږ سره لګیا وي په خبرو غلي غلي، د سکول نه چې راځي ځان سره وایي دا غزلې. ګورم په سترګو جنکۍ شولې بدلې، د سکول نه چې راځي ځان سره وایي دا غزلې. کلا ورته وایي چې سبا راشه بازار ته، کلا ورته وایي چې سبا راشه بازار ته، زه به ستا دپاره په سره کې مودرېدلي، د سکول نه چې راځي ځان سره وایي دا غزلې. ګورم په سترګو جنکۍ شولې بدلې، د سکول نه چې راځي ځان سره وایي دا غزلې. کلا ورته هلته کله دلته ورته ځای ښیي، کلا ورته هلته کله دلته ورته ځای ښیي، نو تېر شي پکې کال یو بل دی نوي لیدلی، د سکول نه چې راځي ځان سره وایي دا غزلې. نو بس که باندې والا نور رښتیا حالونه مه وایه، بس که باندې والا نور رښتیا حالونه مه وایه، موسم د پسرلي دی مستې شوي دي بلبلې، او د سکول نه چې راځي ځان سره وایي دا غزلې. اوس یو رباعي ما جوړه کړې واورئ. ده څومره ډېر شو مشران د خیرات، د هر دیګ په سر ولاړ وي لست، او خوار غریب له د یوې نوړه ست نه کړي، که د لوږې ورته کسیر ووته. خوار غریب له د یوې نوړه ست نه کړي، که د لوږې ورته کسیر ووته. باندېوال خو د هر چا روټۍ ته نه ځي، نو ډېرو خلکو که په ترس ترس کې کته. د مسافرو لپاره یو غزل ما جوړ کړی دی، او دوا غوندې ده، خو خفه کېږئ به پرې څوک نه. دا مسافر چې چرته وي نو زنده‌باد دې اوسي، دا زمونږ وروڼه دې آباد دې اوسي. دا مسافر چې چرته وي نو زنده‌باد دې اوسي، دا زمونږ وروڼه دې آباد دې اوسي. پرمانځ کې دعاګانې کومه، پرمانځ کې دعاګانې کومه، پرمانځ کې دعاګانې کومه، پرمانځ کې دعاګانې کومه،
په برکت د پیغمبر خوشاله او ښاد دې اوسي دا زمونږ رونه دي آباد دې اوسي دا مسافر چې چرته وي نو زنده‌باد دې اوسي دا زمونږ رونه دي آباد دې اوسي خدای دې وطن ته په خندا په خوشحالۍ راولي خدای دې وطن ته په خندا په خوشحالۍ راولي لکه د ګل غوندې په باد دې اوسي دا زمونږ رونه دي آباد دې اوسي دا مسافر چې چرته دي نو زنده‌باد دې اوسي دا زمونږ رونه دي آباد دې اوسي د یارو خیلو د مالې پکې خارې سوسیږي د یارو خیلو د مالې پکې خارې سوسیږي د اولیاو پادوال تکې ښاد اوسي دا زمونږ رونه دي آباد دې اوسي زه بانډیوال ورته مانځه کې دعاګانې کومه زه بانډیوال ورته مانځه کې دعاګانې کومه د هر یو غم نه دې محفوظ او ښه آزاد دې اوسي دا زمونږ رونه دي آباد دې اوسي دا مسافر چې چرته وي نو زنده‌باد دې اوسي دا زمونږ رونه دي آباد دې اوسي دا یو بل د رباعي شانتې شکل بیا واچو جنکۍ راویښې شوي دي یاران ګوري میا صاحب شوقي دی شاعران ګوري په ځنګل کې مې لیدلي پکې ګرځي پاړوګان غږوي بیم پکې ماران ګوري او خدای خبر دی چې ته کوم ځای ورک شوې ماسخوتن جینۍ لګیا ده او خپل پیزوان ګوري خدای خبر دی چې ته کوم ځای ورک شوې ماسخوتن جینۍ لګیا ده خپل پیزوان ګوري نن خدا سے زمانه د باندې والا جنکۍ بازار کې څه کوي خو یاران ګوري خیر خیر یو بل غزل دی داسې نوی غوندې رنګ دی رنګ د خټکي دی وي په خوند کې هندوانه او دا څنګه زمانه ده وروره څنګه زمانه رنګ د خټکي دی وي په خوند کې هندوانه دا څنګه زمانه ده وروره څنګه زمانه جومات ته چې راځي نو ورسره دوه ماشومان کم حدیث کې دا دې ماته ووایه که نه او داسې زمانه شوه وروره داسې زمانه کاري خو جومات ته چې راځي نو بیا باري وي کاري خو جومات ته چې راځي نو بیا باري وي سور کړی یو ماشوم ورته په اوږو وي زنانه او دا څنګه زمانه شوه وروره څنګه زمانه او وایي بانډیوال چې شاعران مایران نشته دی وای بانډیوال چې شاعران میران نشته دی او ما سره مې لو که ای درویش یو دانه دا څنګه زمانه شو دا څنګه زمانه ها ډېر ښه ډېر ښکلی مینوالو د استاد جي د شاعرۍ نه هم ډېر خوندونه واخیسته امید لرم چې ستاسو به هم خوښه شوي او انشاءالله چې ژوند دي په بل پروګرام کې به بیا ملاقات کیږي په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم چې چرته م یې ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان